وای مور چې مې نظر په المارو کې اچولې دی اوس مې ستا تصویر د کارجامو کې اچولې دی او زه د ساختونو په شان ویلي کم ویس کم ستا تصویر مې ځان ته په اوبو کې اچولې دی او مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستې دي مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستې دي ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولې دی. ویلکم بیک تاسو आवाज اور FM93 ریڈیو دلبر 410 ماته ویلې کېږي خان جی اور تاسو څه ویلې کېږي هغه به تاسو ته پته لګي. کال به کوئی پشپک 0509 اور پر اتاتیا یو اتیا مل به موږ ته SMS کوئ. پروګرام د میډ نایټ د نیمه شپې غپ شپ نو کال به کوئی موږ ته پشپک 0509 باندې اور جسو کم کول کې نو هغه به لګاتار جسنګ کول کې نو پنځه پیره بدا سوې کنه چې دا سفر خان په سفر باندې 2 پنده پترې پرتره چې دا پرتا پترې دا چا پرتره د سفر خان په سفر باندې 2 پنده پترې پرتره چې دا پرتا پترې دا چا پرتره کو څوک پنځه پیره دا نشي ویلې کنه هغه لپاره بیا جرمانه سده څنګه چې هغه به یو کل شان ټپوي په خپل आवाज کې پترنم کې که چېرې ټپه نشي ویلې کنه نو بیا بس کوي بیا یو خپل شان فني شاعري کوي فني شاعري بس داسې کوي کنه پلار را کوي خو نوکری پکې شرط هدي که نوکری نه نو مزدوري پکې شرط هدي او دا جنې د خان لور د زمانه پاتې واخله دا جنې د خان لور ته د زمانه پاتې واخله پوره 50 تولې کالی پکې شرط هدي او زه د مینې په معنا باندې تر اوسه پوه نه شم مینه کوي خو دښمنی پکې شرط هدي. کال او SMS پر خپل پروګرام یو خصه جوړم خو دا غنه مخکې تاسو وایم چې د پروګرام کې خپل شان ټاپک هم دی